I think you are the best that you clicked on this video. In this video, we have 30 motivational sentences and common sentences, and it's so significant to learn these sentences and use in daily conversation. Let's get started. Be kind to yourself. Be kind to yourself. په خپل ځان مهربانه اوسه. Be kind to yourself. په خپل ځان مهربانه اوسه. You deserve it. You deserve it. ته مستحق یې. لکه موږ چې چاته وایو ته د یو شي مستحق یې، یعنی دا ستا حق دی. You deserve it. ته مستحق یې. You are unique. ته ځانګړی، ته خاص یې. You are unique. And that's your superpower. او همدا ستا ځواک دی، ستا قوت دی، ستا طاقت دی. And that's your superpower. او همدا ستا ځواک دی. No one can replace you in this world. په دې دنیا کې هیڅ څوک ستا ځای نشي نیولی. You matter. ته مهم یې. You matter. دا matter نه دی. ډبل ټي به د ډي په رقم تلفظ کوئ. You matter. ته مهم یې. The world needs you. نړۍ تا ته اړتیا لري یا دنیا تا ته اړتیا لري. The world needs you. Your voice matters. ستا غږ مهم دی. Your voice matters. ستا غږ مهم دی. Your feelings are valid. ستا احساسات ارزښت لري. Feelings احساسات. You bring light to others. You bring light to others. ته نورو ته روښنايي ورکوي. یعنی دا داسې یو معنا لري چې ته د یو کورنۍ لپاره راتلونکی یا د نورو ملګرو دپاره دې ته کار کوي. نو دا داسې یو موټیویشنل سنټنس ده چې مونږ یو د فرد ته یو کس ته کاروو. You bring light to others. ته نورو ته روښنايي ورکوي. You have a purpose. ته یو پلان لري، یو مقصد لري. You have a purpose. ته یو مقصد لري. Don't doubt your worth. په خپل ارزښت شک مه کوه. Don't doubt your worth. په خپل ارزښت شک مه کوه یا په خپلې خوارۍ د شک مه کوه. You are loved. ته خوښیږي، یعنی ته د خلکو خوښیږي، تا سره خلک مینه کوي. You are loved. You are not invisible. ته پټ نه یې. You are not invisible. ته پټ نه یې، یعنی ته ښکاره یې، ټول خلک دې ویني، ستا څه چې کوي ته هغه پټ نه دي. You are not invisible. Someone cares about you. یو څوک ستا خیال ساتي. Someone cares about you. یو څوک ستا خیال ساتي. Your story is not over. ستا کیسه لا ختمه نه ده. موږ چې چاته وایو چې ستا قصه لا ختمه شوې نه ده. Your story is not over. ستا کیسه لا ختمه نه ده. You are enough. ته پوره یې. لکه موږ یو چاته وایو چې ته پوره یې، یعنی بل چاته اړتیا نه لري، په ځان باندې ته پوره یې. You are enough. ته پوره یې. You matter more than you think. You matter more than you think. ته ډیر مهم یې له هغه څه نه چې تی فکر کوي، یعنی کم چې ته فکر کوي ځان ته له دې نه هم ته مهم یې. Respect yourself. خپل ځان ته احترام کوه یا خپل ځان ته احترام وساته. Respect yourself. خپل ځان ته احترام کوه. No matter what others say. مهم نه دی چې نور څه وایي، یعنی د خلکو په کیسه کې مه کېږه چې خلک څه وایي. No matters what others say. You are not less than anyone. ته له هیڅ چا نه کم نه یې. You are not less than anyone. ته د هیڅ چا نه هم کم نه یې. لکه موږ خلکو ته وایو که نه، یو ملګري ته چې ته هم له چا نه کم نه یې. You are not less than anyone. Don't wait for others to value you. Don't wait for others to value you. د نورو په تمه مه کېږه چې تا ته ارزښت درکړي، یعنی د چا نه تمه مه کوه چې هغه دې تا ته ارزښت درکړي. د خپل ځان سره مینه وکړه او خپل ځان قبول کړه. You can do it. ته یې کولی شي. You can do it. ته یې کولی شي. لکه څوک چې یو ډېر ستومانه وي او که زحمتونو او مشکلاتو ستړی کړی وي، موږ ورته وایو چې you can do it. ته یې کولی شي. Come on, it easy. هله نو دا اسانه ده. Come on, it easy. هله نو دا اسانه ده. یعنی چې ډېر مشکلات او دغه او زغم څوک نه لري، نو موږ ورته دا کاروو. Come on, it easy. هله نو اسانه ده، یعنی ورخطا کېږه مه.
You can make your future. ته کولی شي چې خپل راتلونکی جوړ کړې. You can make your future. ته کولی شي خپل راتلونکی جوړ کړې. Don't be shy. مه شرمېږه. Don't be shy. مه شرمېږه. لکه څوک چې جرأت نه لري یا کوم بل مشکلات ورته وي او نشي کولی د هغې په مقابل کې جګړه وکړي، ځان کمزوری ښایي یا شرمېږي، نو موږ ورته څه وایو؟ Don't be shy. مه شرمېږه. Believe in yourself. په خپل ځان باور ولره. Believe in yourself. په خپل ځان باور ولره. Loving yourself is not pride. له ځان سره مینه کول غرور نه دی. Loving yourself is not pride. له ځان سره مینه کول غرور نه دی. Just as you are right now. لکه څنګه چې اوس یې. Just as you are right now. لکه څنګه چې اوس یې. Your life matters. ستا ژوند مهمه دی. نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او یو څه به مو ترې زده کړي وي. وروسته له دې به موږ په هفته کې 3 ویډیوګانې اپلوډ کوو چې دوشنبې، چهارشنبې او جمعې په ورځ، منډې، وینزډې ان فرایډې. او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.